بابا څنګه چل دی سار نه بالکل څه خوړلې نه دي اړو څه پته نه لګي ورځ هم روانه ده الله بخیر کې څوک به را پیدا شي یو خطار وخوږی کېږي ما السلام علیکم بابا جی څنګه چل دی وعلیکم سلام جی خی جوړ بخیر دی بابا جی ولا چې ستا مې ډېر نوم اورېدلی دی او ډېر په دغه درته راغلی من والله سترګو نه دې پته لګي بچیا نه مړه واده غواړي دا څه وې بابا جي ګوره دغسې زما د زړه خبره دې وکړله موږ ته خو پته لګي دا کتابونه هسې دلته نه دي پراته نو څنګه بابا جي څه به وشي که نه زه به کتاب وګورم ته وګوره که ته وګوره دا کتاب وګوره چې دا زموږ په دې قسمت باندې څه چل شوی دی کار به دې وشي کار به دې وشي وشي خو خرچه به در باندې وشي راځي پتا به شي خو چې دا کار وشي انشاءالله نو څنګه چل به کومه بابا جي زه تاله یو دوه ساختونه در کومه د خیره بچیا نه په دې دوه ساختونو به کار وشي ته لږ صبر وکړه که نه نه دا دې پکې څه شی ولیکل بابا جي دا ستا د عاشقۍ خبرې دي دا واله دې باندې به څه کومه ده خیر دا یو به د ماښام مونځ نه پس وسوځې خلګي باندې به یې کاکړ کې دا یو او دا بل به د ماسخوتن مونځ نه پس وسوځې پنځه ټیمه به ورسره مونځ اودس کې نو انشاءالله چې ته به مخکې یو جنکۍ به درپسي نه او که دا مونځ اودس رانه یو ټیم قضا شي نو څنګه خیر دی یوې قضایي وکړه بابا جي د دې څومره شکرانه څومره شو ده خیر شکرانه خو ډېره کېږي خو زه یو 1000 روپۍ ورکړه 1000 روپۍ او بیا به راځم بابا جي دا وایي بیا دې اجت نشته دی انشاءالله په دې کار کېږي نه چې کار ونه شو بیا راشم نو بیا را پسې کوتک راوړې خو کېږي کار ازه صحیح ازه لاړم بابا جي سلام په مخه دې ښه سلام علیکم پوره نکاح را سره ته کار چی ته کېږي خو صرف هېټه ما ته وږی وې نو تا دپاره مې کار وکړه چاته ویې وما زور دې کار نه کوي که نه پیر صاحب हो गया مکنه زه ورګه څوک راشي تا ډوډۍ پسې لېږم السلام علیکم وعلیکم سلام په خیر راځي پیر صاحب خوې جوړي سلام علیکم وعلیکم سلام پیر صاحب ډوډۍ پسې لاړ کینه زه لاړ شه ډوډۍ راوړه ځه مېلمانه بیا مخ پاچا ماما څه چل دی خبره دا ده که نه دګري بلا هګۍ دې واخلم دلته چا وویل که دلته ستاسو علاقه کې یو ښایسته پیر وتی دی ما ویل ټول کارونه کوي خیر ده که دا زما زوی ته دا ګوره مردار خور ماشوم دی دا ډېر سپیره دی هر ځای ته لیږم تشکونه ماته ورځي زه یم که دا ولیږمه که پېښور ته ویزه ورته ولګوي که کار مزدوري خښتې ولې نه یې واچوي که مزدوري وکوي زه خو کونسلر نه یم زه خو دمونو والا یم تعویزونو والا یم دې دمونو کې ډېر زور دی که نه پیر صاحب د ستا صفت مې اورېدلی دګرې بلا هګۍ دې واخلم نو زه څه وکړم ما ویل که یو ویزه ورته ولګوې خیر دی که دم تعویز ماویز چې شی کار وکړي که نه خیر دی ستا شکرانه ورکوم پوټېږم نه اشته را سره صبر وکړه شکرانه ډېره راځي 15000 دلته لګېږي او 1000 روپۍ به زما پیسي دا 15000 د څه شي لګېږي تعویز لیکم تا چې هلته د کار وشي که نه نو دا 15000 روپۍ هلته زه چاته ورکوم سړی شته دی عسکر له به ورکړي او دا تعویز به سره سیده به ننوځي څوک به درته دام نه وایي چې څه کوې ښه نو صبر وکړه که نه کتابونو کې تو ګوتې واخې خدای دې تباه کړې ډېر بېادبه زوی دی دی دا څو وارې ما ولیکو کابل ته ځکه خو یې ویزه نه لګي که نه دا داسې دی که نه هر یو شي کې خبرې کوي دا ماله زور هم صحیح نه که چا کور کې پوښ شم هغې ته لغته ورکړي وایي دا څه رقم چای پخ کړی دی کو پراټه پخه شي هغې کې دا ګوتې وخي خبرې پکې کوي خاطوغونو کې دا خبرې کوي د دې نه ډېره تنګه یم که ورکې کومه زه به یې ته ورکړم خو دا کومه چیز کې دا هره بلا راکاږي توره که قهوه قهوه هم څکي توره هم څکي خو قهوه ډېره څکي قهوه ډېر شوقي ده د قهوې او که نه خاص زه تاله تعویز لیکم د خیره تعویز ولیکه که دې سپیرو ته غاړه کې واچم که خدای دا کار وکوي دا سخی دی غاړه کې ورته اچو دا تعویز به ورته غاړه کې واچو که نه د دې نوم څه شی دی ډمبر ګوش څه رقم نوم دی بیخي ډمبر ګوش دا زما بچي پاتې کېدو نه چا راته وویل کې ډمبر ګوش کېده بیا پاتې کېږي نو کې مې خو دا لوښی پاتې شو
بس نوم سره ما سره مطابق پیدا شوی دی لکه سپا ولیکه کې سپا ډمبر ډمبر گوش لکه ټکه ټکه کاسي غوخه ار شیخ مې ورکه کا سم دماغ نه لکه ډمبر ډمبر گوش کنه ټکه ټکه کاسي غوخه و څنګه حکم دي ته غاړه کې واچوم یا موټي کې وته ورکو دا به موټي کې ورکی الته بلاشي ویزو دفتر ته چې نه نوځي 15000 روپۍ بالته ورکی دا تعویز سره د دې په زور خل لس زره ورکی کار نه کیږي دې تعویز په برکت پس ستا په 15000 کار وشي نه اوس دا تعویز خلاص کې واچي یا چپ کې دا خلاص کی خلاص کې واخله دا ورک نه کې دې ته 100 روپۍ مې ودته ورکړې ده 15000 الته ورکوم خو د سکار ده کې اوس خو ما سره نشته ګراغلم بیا بتا ته پیسې او د څه خونه کیږي اوس نشته به دا مزدوري کې په خبر کې به مال راکې که خدای ورکو زما ما کو تعلیم درته وکم تیر ساده کالونه وزلته خرچه نشته اوس خو ما سره دغه 100 روپۍ کیږي 100 روپۍ مال ورکا 15000 الته ورکې خزه د ستا خو دا 200 روپۍ واخله 300 بیا درته راوړم خامخا نازو دي د اخوا ته خار کې اوسېګو صحیح ده صحیح دی الله زکه مش زنور مردار خوره یو ځکه د استاد مخ رڼا نه ته په تیارې استاد مخ نه خدای په امان شه ګوره دا کار ورته وکي لازمان وکي بیخي شابه بیغمه مخ شه شه تاسو په لانجه وو